ادب پکار دے، احترام پکار دے، دا ننگ و غیرت نڈک زندگی پکار دا سچل را باندے شوے دے، ظلم سخ شوی دی، قرآن را تا بیانی کی پروام نشتا دے. لگ سوچو کئی پا دل و دماغ کی چیز من دا زندگی مقصد سرے اللہ پا کم کارونو باندے خوشحالی گی، اے رب کائنات پا کم کارونو باندے خپکی گی. واپس شئی دا دا غفلت لاری جنت لنوی تلی، دا دی لارو اخیرے منزل مقصود آد جہنم کندی دی. اللہ وینکی، اللہ وینکی. زخو چی دی گردو نوا محول تا گورم داسی محسوسون چی من نظمن اللہ ناراض دے. نوجوان غفلت کے، مشر غفلت کے، ایک کشر غفلت کے، کہ بازاروں تا گورم غفلت پا نظر رازی، گرد و نوام ماحول تا گورم غفلت پا نظر رازی. کہ دا مسلمان دا بچی وعدہ دے خوشحالی دا غفلت پا نظر رازی، فعاشی پا نظر رازی، عریانی پا نظر رازی. اے مسلمانا تبا دا دین و اسلام، تبا دا دین و اسلام تعارف کے، تبا دا دین و اسلام خدمتونا کے، ننبا ستاپ زندگی کے دا ابو بکر صدیق اغا صداقتی دا غیر نبات با کامیابی ملاوی کی. کہ ستاپ زندگی کے دا حضرت عمر عدالت نشتغے، دا حضرت عثمان سخاوت نشتغے، دا حضرت علی شجاعت نشتغے. اے تا ناکام یہ ناکام یہ وکدا اغی خلق مطالعوں کا کم خلق چپ مقدس مکا پا دے کائنات کے بہترین خلق کامیاب خلق تیر شوی دی. تصوری دا ازانو نکیر شا پیرا دا ازان سار کے آوری ہو کناو سار کے دی اسو خبر سیوادی کنا الصلاة خیر من النوم. اے منز بہتر دے ٹولا دنیا دا غفلت بخوب دا جماعت ویران پروت دے دوانی مازیان پکی پا نظر رازی دا دے سجدی قیمت دیر زیاد دے. اگر مور غریب ساری منزتا نپاسی وی خوب خرابی کی تاس دا سبتا دا اے موری تا تا سبتا دا چی دا دیوی سجدی قیمت سمر دے، دا دیوی سجدی دا نکولو نقصان سمر دے. ختم کی دا غفلتنا ازان دیواری دو اے صحابی لگیا دے تبرگے ورسر دے لرگی لے راچو. اچانک مؤذن آواز کی اللہ اکبر اللہ اکبر. تبرگے واپس لرگی لے روانہ چو بشابان دیو غرزو منڈے کڑے چاہتی تپوسو کو چرتا روانی ہوئی زما اللہ مہتا آواز کی دوی جامع میں خرابی دی منز پاتے میلمارا غلے انو منز پاتے دا دمر قیمتی میلمہ دے چتا پہ اللہ خپکا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق دا دمر قیمتی میلمہ دے تا دستا اللہ آواز کئی دے چکور کی او دسو کی او روان شی ایخ کلی غٹی غٹی بڑی ہوئی کنا او روانی دا سی پا منڈا ذکر کئی او جماعت تا منڈی کی کنا او دا دے اقامت دا تکبیر تحریمین مخ کے دے دا منس پا انتظار باندی پا دی جماعت کے ناس دے کنا رب العالمین دا 70,000 فرشتو ڈیوٹی وہ لگئی ہوئی دا دا پارا دعا دا مغفرت غاڑی او دے چی پلار روانی اللہ خپلو پرشتو تاوی زما میلمہ دے زما کور ترا روان دے زب استقبال کو ما ایتو دا اللہ میلمائی حی علی الصلاة دا مطلب دے حی علی الفلاح دا مطلب دے الصلاة خیر من النوم ختم کئی دا دا غفلت خوبنا دا مطلب دے ایتا تا اللہ آواز کئی منز خود عاشق و معشوق پخبل منز کی مکالمہ دا خبری دی اے منز خود اللہ سرا دا مینی و محبت اظہار دے دونا ٹیم پہ نہ لگی دونا ٹیم پہ نہ لگی اے دا غفلت پا خوب ادلے موبائل کے مصروف آگے دا پیس بک پا بد نظرے کے دا ٹک ٹاک
کې مصروف دی ټول شپه تیره شوه ټول شپه تیره شوه او چې کله مؤذن اواز وکړو الصلاة خیر من النوم د هغې نه بعد دا غافله د غفلت په خوب وده شو د غفلت په خوب وده شو الله یې خفه کو شیطان یې خوشحاله کو که نه او تاسو وګورئ بیا هغه رب دله 10 بجې د ناشتې بندوبست کړی دی دله رزق ورکوي हमारी बेवफाई पर वो इतनी वफा करते हैं अगर हम बावफा होते तो क्या होता दुम्र बेवफाई ख्वान न कई दिल तो क्या चीज है हम सीनों में भी उतर जाते तुम चाहो तो सही चाहने वालों की तरह او چې په سجده باندې پروت دی او دی وایي سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى د زړه نه وایي د زړه نه وایي د زړه نه وایي الله ټولو فرشتو ته وایي راشئ وګورئ زما بنده دی زما په قدمونو کې سر کېښودی دی ای فرشتو ګواه اوسئ ما ته د خپل بنده مغفرت نصیب کړه توے قبر سخت دے تیارے نشتا او توے زنکدن سخت دے تیارے نشتا وظن انه الفراق سمر سخت خبر دی والتفت الساق بالساق سمر سخت خبر دی تیارے نشتا عجیب رحمان زړه لکتو دے چې مرګ په دنیا شته او تلا خان دی تلا خندا څنګه درځي نن مسلمان لگیا دے تو دین و اسلام جرنے ورے بلی دین تا نقصان رسی اسلام تا نقصان رسی اے دی معشومانو تا نظرو کئی خواہ نن عالم کفر دا معشومان بربادول غوڑی اے دا معشومان بربادول غوڑی دا پا بے حیائی کے فحاشائی کے عریانائی کے ڈوباول غوڑی اگا پا دے سوچ کے دے پا دے کوشش کے دے چی دوی بل محمد بن قاسم پیدا نکے آپ پا دے سوچ کے دے چی دوی علماء فقہاء اولیاء محدثین دا ختم نبوت مجاہدین پیدا نکی کنا زخپشم زلکے میں درد پیدا شی زلکے میں درد پیدا شی دا دا ظلم بازار دا دا بے حیائی بازار دا دا فحاشی بازار ہاتھ میرا تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک غیر تو غیر ہے غیر سے کیا گلا میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں تو خود مسلمان کنا تو خود محمد الرسول اللہ امتی کنا اے خوڑی تو خود محمد الرسول اللہ پا امت کی اللہ پیدا کڑی کنا سنگا پا بازار کستا دے سر وقت پا نظر رازی سنگا کولا و مخد پردی دکاندار مخی تناس دے کنا تا دا مسلمان لوری اے لو جوانا دا ٹک ٹاکو دا ڈرامو فلمونو او دا گیمونو پا نحوست کی ڈوبانا و جوانا رابیدار شاہ اٹھو جوانا نے وطن کفن بردوش ہو جاؤ جہاد فی سبیل اللہ کر جانے کا وقت آیا مت غوری نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا وګورئ دې ګرد نوا ماحول ته تاسو نه محسوسوئ دا زمونږ سحال دی بڑک اٹھتے ہیں آتش نمرود کے شغلے انہیں پھر جذبہ ابراہیمی دکھلانے کا وقت آیا اے تپش سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چھینو کفر کے آشیاں پر بجلی برسانے کا وقت آیا نن وقت دے نن رب راشی نن ضرورت دے اٹھو صلاح الدین ایوبی کے پرزندوں کہ اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا او تبی اومنی زبیم یا بنیم داو کزلارم او سپرلے پا وطن راغے ما دا گلونو پا خوشبو کی یاد ساتے چہیر میں نکے وزوانی دا اس مخصوص کا محمد الرسول اللہ تانا من غواری تانا محبت غواری اے دا اللہ حبیب سمر من غواری سمر محبت غواری لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہی و ولدہی والناس
الناس اجمعین دا دنیا او دنیا کی جسدی دینا برا سر زیادہ مینہ کے دا غین بعد ستا ایمان قابل قبول دے. بعضی خبری منگ تا دا سخکاری چی بس دا مولا دے ځان لے کار کتلے دے دا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینہ نشی کے دے یو سیب پا کرسی ناس دے بل سیب ورطا دلتا ولاڑ دے گیرہ کے ورلہ ڈیزین جوڑے لگیا دے پا گیرہ ورلہ چاڑا راکاگی لگیا دے دا چاڑا دا محمد الرسول اللہ پا زڑا راکاگی لگیا دے او زان نے ویڈیو کئی او پاکی زان نے لائک او پالو ور سیوا کئی او پا گناہ باندے لگیا دے پا گناہ باندے لگیا دے خپل اللہ تا چیلنج کئی چی ز گناہ کوما ترا سر سکولے چیز داسی مکوی اللہ خبکی اے نور وسوم رخبل اللہ خبکو زخو بچو چو ستڑے شوم کن زچی بیا دا سی اوزم او دا بازارو گورم زم خدایا دا چیغی منگا سی والی کسنگا بیا سر طور سر کولا و بخ بازار کی روانا دا بیا نوجوان غافل پا نظر رازی بیا مشر پا غفلت کی پا نظر رازی درد گناہونو دل بزمن زندگی برباد کی دے زمن میں اللہ خفا کرے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم دا قرآن مزاج دے واپس شئی سشی پا دمر غرور کیا چولے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ چرت روان یہ راشے وَأَنِ اعْبُدُونِ زما عبادت کوئی کہ تن نیغلار لٹے حاضر صراط مستقیم ایدہ نیغلار دا رب کائنات دا منشالار دا اللہ خوشحالی کی کنا محمد الرسول اللہ خوشحالی کی واپس شئی. ټولو مرم په دې خیال واورېدل چې بس تقریر دی او بیان دی ګیره سپینه شو ته پویه نه شوې ملا ټیټه شو تا خپل الله ونه پیژنده د سترګو ډاکټر له لاړې که نه ستا نظر کمزوری دی په دې خبره پوهېږې دا نظر چې رو رو کمزوری کېږي ملا دې ټیټېږي روانه ده د چا شوگر دے سوک د گردو بیمار دے تو ولی نہ پوئے گی چی دا دنیا عارضی دا قل متاع الدنیا قلیل وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور مختصر دا عارضی دا ختمی دن کے دا واپس شا دا زمانگ ماما دے ماتوی مولانا سیب خود سروی زمانگ نلگی دام تر دے ډیر بیکار دے د سرم په ډیران جګړه ده ته چې دا نفرتونه پالي ته به مرګ دپاره تیارې په څه ټیم کې زه ډېر زیات خفه کېږم ما ته زما دا ملګري یو ویډیو راولېږي مولانا صاحب په دې بیان وکړه داسې مې وکتل ای مسلمان دی که نه مسلمان دی او په لاس کې د روپو ګېډی نیولی دی او په ګانو بجانو بې حیایي باندې روپۍ شیندي لګیا دی ما ویل چې سره د دې ګېډې دي همدغه شان د لاس نه ونیسم او د هسپتال نه دې بوځم راشه دومره مریضان د مرګ او زندګۍ په کشمکش کې خپل اخري ساګانې شماري لګیا دي تا ته څه پته ده ستا مدرسې ته ضرورت دی ستا جماعت ته ضرورت دی معاشره محتممین رابطې کوي یو مولانا راته ټلیفون وکړه د مدرسې محتمم دی موږ دریو بچو ته جاړو تاسو ته پته ده هغه سره 500-600 طلبا دي په دغه مدرسه کې تکلیف سره مخ دی معاشي بحران سره مخ دی ما ته ټلیفون وکړو زړه مې ډېر زیات غمجن و تا سره یو څو خبرې وکړم وایي مولانا صاحب ولې دومره پریشانه یې وی 13 طلبا مې کورونو ته ولېږل ما وی ولې وی د کلي د کریانې د دکان د ډوډو د تنور والا را باندې دومره روپۍ دومره قرضې را باندې وړېدلې وې وی مولانا صاحب په دې نیم خفه خو درس ته ناست وم طلبا راته ناست او وی داسې راننوت که نه او دې ګریوان کې راله لاس واچو چې تاسو هم دوکې شروع کړې
وی ما ورته وی چې توکې نه کومه لاس مې تنګ دی در به کم خیر دی لږ صبر راته وکړه نور مې هغه طلبا په مدرسه کې نشو پاتې کولی هغه طلبا کورونو ته لاړل مسلمان را بیدار شه که دا د ایمان معیار دی وایي د ګاونډي ډېر حق دی که نه نو دا مدرسه ګاونډي نه دی څه داسې ګاونډي به بل چاته نه پیدا کړي زه پرون سهار داسې ملاستومه اچانک مې یو اواز د غوږو شو وظیفه راوړئ خدای مو بخه غوږ مې نیولی او صبر وکړه چې دی مخکې سوی یو ساعت خاموش شو بیا وایي راوړئ خدای مو بخه په درېیم ځل بیا وایي پخه ده وظیفه پخه ده ما وایي د الله بندګانو دومره خو ورته وایې که نه چې نه ده پخه یو مولانا صاحب چنده کوله زما بیانو داسې واپس تلمه څادر یې خور کړی دی خپل سندونه یې هم خواره کړي دي چې خلک یې ومني که نه د خپل څادر ته ګوري ولاړ دی ما چې د هغه دې څادر ته وکتل ما ته وګورئ 13 ګنان پکې پراته دي ما وی الله دی به په دې 10 روپۍ باندې دې طلباو له څه اخلي تا دا سوچ کړی دی او که نه یخني لګه ستا د بچو ګرمې جامې صادر کوټ هر څه موجود دي نو دا سوچ دې کړی چې زما په ګاونډ کې مدرسه ده په هغې کې مسافر طلبا دي هغه ته به د کمبل ضرورت وي هغه ته به د بسترې ضرورت وي ما ته وګورئ که الله وغواړي دا مدرسې به د سرو د سپینو آبادې کړي زما په خیال زمونږ او ستاسو د ایمان امتحان دی ومما رزقناهم ينفقون زما په خیال دا مطلب دی فله 10 امثالها یو ورکه 10 به درکوي دا مطلب دی یو ورکه 200 به درکوي دا مطلب دی یو ورکه بې حسابه به درکوي دا مطلب دی زما په خیال دا مطلب دی محسوس کوي د بل اوښکې وچول زده کوي د هغې نه بعد به د رحم فیصلې راځي جب دل میں خدا نہیں تو سجدے میں کس کی تلاش ہے دا خبره ځکه کوم چې ضرورت دی نم چندی کړي دی او نه مدد دی او نیکو دومره ذهن سازي خو په کار ده که نه چې کور کې 15 ډوډۍ پخې شوې نو د دې 15مې ډوډۍ نه داسې نیمه کټ کوه مدرسې ته وروړه که نه کله چې ستا په دسترخوان باندې نیکانو خلکو ډوډۍ وخوړله پوه شه چې زما اعمال د رب کائنات په دربار کې قابل قبول دي که نه ولله خزائن السماوات والارض اے د ځمکې او د اسمانونو د خزانو مالک څوک دی موږ یو بیان نه واپسي وه نو شپه ډېره زیاته پخه شوې وه نو موږ په یو مدرسه کې شپه کړه مرګرو خو د شپې دپاره ډېر ښکلی ځای مقرر کړی خو ما وی نه زه به دې مدرسه کې د خپلو علماو مرګرو سره شپه کومه هغوی سره زموږ شپه راله ناوخته مو د تهجدو ټیم دی داسې ګنټه نیمه تېره شوه که نه د واړه واړه طلبا مونځ هم پې لا فرض نه دی ټول راوچت شوي دي او د شپې په تنهایۍ کې خپل الله ته ولاړ دي څوک په سجده دی څوک دعاګانې غواړي استاذ کلاس ته ناست دی قاري صاحب د حفظ په مدرسو کې د طلبا د سهارې په دې جمعې کې ډېر وختي سبقونو ته کښېني ښه موږ خو موبایلونو ستړي کړو بیخ بنیاد یې راله وویسته دومره یې ومږو راومږو چې ستړي شو اخره کې لړه کو د غفلت په خوب وده شو دا مولوي صاحب وایي اللهم باسمک اموت واحیا او دا وایي والحمد لله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور دا وایي او دیوال ته وی دا غریبانان څه نه خبر دي او دا قرآن تاسو دې طلباو له په میراث کې ورکړی دی ما یو جومات کې د قرآن شریفونو المارۍ راکوله وکړه جولاګانو پې جالې اچولي دي
منگ له چیټۍ راکړي په بیان کې مولانا صاحب ناروې قرآن وسوځو سویډن قرآن وسوځو په دې باندې بیان وکړه هغې زه خو به په دې بیان وکړم ته چې کور ته لاړ شي او تاخ کې دې کوم قرآن شریف ایښی دی مړه دومره بې وفایي خوند نه کوي که نه ورشه هغه قرآن لږ راواخله څومره دوړې پې پرتې دي دا دوړې ته لږې وسنډه دغه گردونه زمون په دې زړونو پراته دي اے کاش برس جائے یوں ہی نور کی بارش ایمان کے شیشوں پہ بڑی گاس جمی ہے طلبا د شپې راوچت شوي دي الله ته جړاګانې کوي موږ لم حیا راغله چې ما داسې دوی ته وکتل بس خوبونه م وتښتېدل راوچت شو چې ته ملاسې خلکو ته تقریرونه کوي واړه ماشومان تهجد کوي او ته ملاس دی تا له حیا نه درځي بس ځان راته ډېر ملامته ښکاره شو زه م راوچت شوم قاري صاحب کلاس ته ډېر غمجن ناست دی ماشومان هم غمجن دي که نه هېڅ زبان حال محسوس کوي پته به ولګي ورغلم تپوس مې وکړم ای قاري صاحب ولې دومره پریشانه یې ما ته مولانا صاحب یو هفته وشوه مدرسه کې د طلباو د خوراک سامان ختم شوی دی ما خو په مړه خېټه وخوړله بس ټیک ده دا هلکان را جمع شي که نه او د خو هوټلو ته ځي او پیسې را جمع کړي که نه او ځان له ښه خوراکونه کوي منع نه دي بعضې ملګري ته ویډیو کوي زه دې ملګرو ته وایم د خوراک نه ویډیو مه کوئ که د اسلام د مزاج مطالعه کوې نو هغه دا دی که ستا دا ویډیو سبا په دې فیسبوک باندې چا وکتله نو د هغه به د دې خوراک وس نه کېږي او ته به لګیا یې خوراک به کوې نو د هغه به تا ته زړه وشي دا د اسلام مزاج نه دی که د چا بچي نشته دی د هغه په مخ کې به د خپلو بچو سره دومره مینه نه کوي چې د هغه زړه وشي که په یو کور کې کونډه زنانه ده خاوند یې مړ شوی دی ته به د هغې زنانه په مخ کې د هغې خپلې ښځې سره د مینې محبت خبرې نه کوې د هغه زړه ته به د هغې زړه ته به درد ورسي دا د اسلام مزاج دی میلمه به ورکره راغی ډیوه به یې مړه کړه ده به ورسره هسې لاس ښکته کوو میلمه به یې مړو دا د اسلام مزاج دی د یو چیلي سر به په وو کورونو به یې ګرځو دې ګاونډیانو ویل منکه شته دوی له ورکوي هغوی به ویل منکه شته دوی له ورکوي واپس به هغې کور ته راغی دا د اسلام مزاج دی څوک زکات اخیستو والا نو دا د اسلام مزاج دی اوږده اوږده منځونه د شپې قیام په دوه رکاته منځ کې به ټول قرآن ختمولو دا د اسلام مزاج دی د جهاد میدان به د تندې حالت به یو ملګري به ویل ماله اوبه او خوا کې به بل ملګري ویل ماله اوبه ما ته وګورئ مشکیزي والا به هغه ته اوبه پیش کړې هغه به نسکلې هغه به بل ملګري له ورکړې بل به ویل ماله اوبه هغه به بل ملګري له ورکړې درې واره د تندې په حالت کې دې دنیا نه رخصت شوي دي موږ ته انسانیت ښودلی دی کتاب سادہ رہے گی کب تک کبھی تو آغاز باب ہوگا یو ورځ الله مقرر کړی د وړې او غټې فیصلې به کېږي کتاب سادہ رہے گی کب تک کبھی تو آغاز باب ہوگا جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا سکوت صحرا میں بسنے والوں ضرارتوں کا مزاج سمجھو ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا منگوایو د دې خپل علماو مخالفت مه کوئ دا په 5000 10,000 باندې چې نن ستا په جومات کې ناست دی ترجمه یې کوله 2 کسان ورته ناست دي څومره د افسوس خبره ده د اتوار شپه وه په کلي کې چېرته واده و زه په لار باندې روان وم که نه د ګانو بجانو مجلس یې جوړ کړی دی کټونو کې ځای نشته کرسو کې ځای نشته خلک ورته په ځمکه باندې ناست دي که دا زموږ د ایمان معیار دی نو موږ ناکام وي 2 میاشتې مخکې خو د مفتي صاحب زموږ نه ټیم غوښتی دی او بار هم دا خبره کوي زموږ ډېر ښکلي خلک دي ماشاءالله مولانا صاحب ګورئ خامخا به راځي
اوس به همداسې خلکي ښه به ورته پته وي خو ټیم به ورسره نه وي. کله چې مړ شي او په قبر د خزې ولګي دا د دنیا مزې به تا ته بې مزې ولګي خوله به دې بند شي ورته سختې به قیزې ولګي. من کتلي دي دا ځنې ورله بیا په سپینه کپړه باندې تړلي که نه ته ولې نه پوهېږې. ما وره په دې خیال چې تقریر دی او بیان دی ته لږې سترګې پټې کا لږ محسوس که خپل الله لږې سترګې پټې کا لږ محسوس که خپل مرګ محسوس که که نه چې ملک الموت راغی ما نه روح واغېستو محسوس کا پته به ولګي. زما د جنازې ټیم مقرر شو خلکو مالا قبر جوړ کړی دی والقبر صندوق العمل دا د عمل صندوق دی د خاورو بالغ دی او زه هلته سملولم ټکې را باندې کېښودلې د خاورو څلی را باندې ودرولو او خلک رانه لاړل زه یوازې پاتې شم محسوس کا کله چې مړ شې او په قبر د ښځې ولګې محسوس کا تا چې بل باندې د خاورو ډېری جوړ که محسوس کا دغه شانتې به په تا هم واوړي خاورې محسوس کا اوازونه چې د بل د مرګې اورې دغه شان به ته د خپل مرګې هم واورې محسوس کا دا مقبرې فاعتبروا یا اولي الابصار. داسې په شغ به مه تېرېږه لږ داسې محسوس که په دې مقبرو کې خو څوک پراته دي که نه لکه دې کې ځوانان دي دې کې بادشاهان دي قام نسب والا خلق دلته غرور دفن دی ته ما نه پېژنې هغه دغه دې پروت دی که نه. ما غرک بربک الکریم د خاموش قبرونه سویل غواړي خو تا محسوس کړي نه دي په مزار مې داسې چپ ولې تېرېږې تورې خواب الموت یاتی بغتتن مرګ اچانک فیصله ده. تاسو ټول ما ته ګورئ که نه زه څومره نیغ برابر ښایسته ناست یم ما له حیا راځي ځکه تاسو ما ته ګورئ نو تاسو خو انسانان یئ د رب کائنات بندگان یئ. اوس د قرآن مزاج دا دی قرآن وی ان ربک لبالمرصاد الله تاسو ته ګوري او داسې ګوري که نه معنی صرف ګوري نه ده داسې ګوري لکه ښکاري چې خپل ښکار ته شیش اخیستی دا یو سترګه یې پټه کړې ده او داسې په توجه هغه خپل ښکار ته ګوري که نه الله وایي زه تا ته داسې ګورم. ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم تاسو درې څلورم الله دی تاسو ته ګوري ولا خمسة تاسو پنځه شپږم الله دی تاسو ته ګوري. یعلم خائنة الاعین ستا د سترګو په خیانت باندې پوهېږي توره شپه کې چې تور میږی په توره تیاره کې په تور کاڼي روان دی رب العالمین د دغه میږي د دل او دماغ د ارادې نه خبردار دی چې چرته روان دی او څه پسې روان دی. زه وایم موږ ته پته نشته که نه ما سره بله ورځ علما ملګري ناستو ما تفسیر کتو که نه وجعلنا اللیل لباسا الله وایي دا شپه نه ده پرده ده یو ساعت مخکې ورځ وه که نه تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل الله وایي شپه کې ورځ داخلول ورځ کې شپه داخلول دا زما صفت دی دا زه کولی شم بل څوک نشي کولی. او بیا وایي وجعلنا اللیل لباسا دا شپه چې ده که نه دا پرده ده الله تعالی په من باندې د شپې دا پرده را خوره کړې ده زړه کې مې درد پیدا شي هسې نه که دا پردې رانه اوچته کړه موږ به څه کوو. د شپې ګناهونه زناګانې شراب بې حیایي فحاشي پټه ګناه اعلانیه ګناه بغاوت بې حیایي د عریانۍ انتها رقصونه ناچ ګاڼې بې حیایي هر څه به په نظر باندې راشي که نه هغې حیا ته ضرورت دی کومه حیا چې محمد رسول الله من ته پرېښودې ده که نه وجړئ خپل الله ته
الله ګیریم د ګناه په سمندر کې راوچت مې که ډوبېږم مددګار الله که ته مې راوچت نه کې ته مې د رحمت په څادر کې راوننغاړې زه به چېرته ځم ما په خپله د خپل ژوند سپرلي سېځلې ما کرلې دي ازغي د ځان دپاره الله د خپل ژوند د کتاب پاڼو کې چې ګورم نیکي نشته او ټول اعمال مې دي بېکاره الله ما ته وګورئ لاس اوچت کوئ ما ته وګورئ اوس د تا سره مې روغې ته زړه کېږي ستاسو روغې ته زړه کېږي که نه ووایئ اوس د تا سره مې روغې ته زړه کېږي را په خلا شه بې له تا یم بېقراره الله قبر سخت دی زلکدن سخت دی د ملک الموت ملاقات سخت دی الله د رحمت په څادر کې مې راونغاړه او جنت ته مې داخل کا زه خو د دنیا تکلیفونو ته جاړم د هغې اور سره به زه څه کوم زه خو د سر درد ته جاړم لږ غوندې امتحان را باندې راشي بیا هغې ته جاړم که نه معاشي بحران دی ډېر ملګري تکلیف سره مخ دي مونږ ته ډېر ملګري وایي روزګار کې راته مسله ده قرضونو نه لاندې ګیر شوی یم که نه الله هغه د کور مشر چې قرضونو کې ګیر دی خپلو بچو ته څه نشي ویلی دا بچی خو بار نه را منډه کي که نه نو ده ته خو پته نشته که نه هله ماله جامې والا ماله پیزار والا دا خو باچا سړی دی دی خو نه دی خبر چې د بجلۍ بیل څونه راغلی دی دی خو نه دی خبر کنه چې کور کې وړه چیني ګوړه شته او که نشته دی خو د خپل پلار د جیب د اخلاقو نه هم نه دی خبر چې د دې جیب اخلاق څه دي د جیب کې څه شته او که نه دی وایي ماله دا واله ماله دا واله هغه غمجن پلار یې ځان پورې راجوخ کي که نه او څومره دروغجنه خندا کوي تاسو ورته خیال کړی دی دوی بچی هر څه به واخلو وبشي هر څه به وشي ښه دغه د زړه نه خو یو الله خبر دی که چا مریض ډاکټر له بوتلی دی اوس ډاکټر دوايي لیکي که نه دلته ورسره د دې غریب زړه درس کوي زه دې ډاکټرانو ته سوال کوم که ستا 2000 روپۍ فیس دی که نه خیر دی 1000 روپۍ واخله ډاکټر صاحب دا د څه پته ده ډاکټر صاحب د چې تاله د خپل ضعیفه پلار در وستی دی د چې تاله د خپله مور د ګردو بیماره په ډایلیسس باندې ده او تاله یې در وستی ده که نه ډاکټر صاحب د اول په چم ګاونډ کې روپۍ قرض کړي دي چا رټلی دی چا نه دي ورکړي ډاکټر صاحب د ټولو ملګرو ته ټلیفونونه وکړل ماله یو 1000 روپۍ راکړه 2000 راکړه ملګري ورپسې سره بټن وواله سره بټن یې ورپسې وواله دله چا روپۍ نه دي ورکړي دا څه چې ورسره دي ډېرې د سختې د دیاړۍ مزدورۍ روپۍ دي که نه که ستا 2000 پیس دی 1000 دې واخله خیر دی 1000 ورته پرېږده دی او پې دې پلار له دوایي واخلي که نه دا د اسلام مزاج دی که نه که ته صدقه کول غواړې کیمره ورپسې مه وړه دا شهرت به ستا صدقه برباده کي رسوا کول مه کوه الید العلیا خیر من الید السفلا په دې خیال ورکه په دې نیت باندې ورکه د کلي دکاندار له ورشه زما په دې ګاونډي څومره قرضه ده یاره دونه ده دا واخله خو ما ورته مه یادوه ښه هغه سړی چې بله ورځ راشي او د هغه دکاندار نه تپوس کوي که نه هغه دکاندار نه تپوس کوي او هغه ورته وایي چې ستا قرضه خو چا ورکړې ده ستا قرضه خو چا ورکړې ده چا درکړې ده ځان یې درته ښودلی او که نه یاره دا یې راته ووایي چې ښایه مې ورته مه او دغه سړی په غیر موجودګۍ کې تا دپاره دعا کوي نو قبلیږي به او که نه څومره ټیم پاتې دی مولي صاحب صحیح ده څومره ټیم کې خبره راټوله کړه 15 منټه ایو مولانا صاحب تقریر کوو دا زما خپل ملګري دي بس ما سره پوی دي دوی ما ته نشي قارېدی صحیح ده که نه مولانا صاحب تقریر کوو نو سات کې به اخیری خبره کوم بیا به 1 غنټه خبره وکړه یو سات پسې بیا اخیری خبره کوم بیا 1 غنټه خبره وکړه دا باباګان باسي ډېر غوسه ناکي ځان ته ساتئ
الله دې د دې مشرانو په عمر کې علم کې برکت واچي. بابا غزي نه راوچت شو، صبر یې تمام شو، امسا ورسره مولوي صاحب باندې دلته یاره راغله چې راغی راپسې وی باباجي اخري خبره کومه. باباجي ورته وی تا سره میز کار نشته دی چې چا راوستی هغه سره وګورم. دا مولوي صاحبان پوه شو، تاسو پوه شئ، ایوب مولوي صاحب ذمہوار دی. موږ خو په ځان پوه هم نه شو چې دا ګنډه څنګه تېره شو. د ماته یو ګنټه بیان پکې پوه هم نه شو. داسې به زمونږ زندګي ختمه شي. د سکنډۍ ستن دغه ټک ټک دومره سپک مه ګڼه. د ژوند په ونه دې د تبر ګزارونه کېږي، اچانک به ملاس دی، رابېدار به دي کې څوک دی؟ ملک الموت. دکان کې به ناسې څوک دی؟ ملک الموت. ګاډي کې به روانې څوک دی؟ ملک الموت دی. خبره ختم. لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون. الله درته ښکلي علما درکړي. د مولوي صاحبانو د قاري صاحبانو فکر دی، هغې فکر له الله وجود ورکړه. رب کائنات ستاسو په دې کلي علاقه کې څومره ښکلي حافظان، وګورئ دې ماشومانو ته. هغوی به ورته بې حیایي او فحاشي ښایي، موږ به ورته قرآن ښایو انشاءالله. ښایو به که نه؟ اخري خبره او اخري وعده به راسره کوئ، بیا به درنه اجازت غواړم انشاءالله. نغه به وکئ باقاعده. کم بچی مدرسې سره وابسته دی او کم بچی د دنیا په ماحول کې دی، غټ موبایل یې په لاس کې دی، بې حیایۍ کې، فحاشۍ کې، ګیمونو کې، ټک ټاکو کې مبتلا دی. نغه به وکئ باقاعده. مدرسې والا بچی، زما د دې ځای دا ناسته خبره یاد ساتئ، مدرسې والا بچی به ستاسو تابعداري انشاءالله. راولو به دوی سره به کېنو که نه انشاءالله. لاسونه اوچت کړئ، راولو به که نه؟ دوی سره به خپل بچي کېنو. د ختم نبوت دفاع ته ضرورت دی، ضرورت دی که نه؟ دفاع به کوو که نه انشاءالله؟ د دې مدارسو دفاع ته ضرورت دی، دفاع به کوو که نه انشاءالله؟ دې علماو سره به مینه کوو که نه انشاءالله؟ ما ته وګورئ چې تاسو دوی سره مینه کوئ، تاسو سره به محمد رسول الله مینه کوي، تاسو سره به الله مینه کوي، او الله به م په خپله ذمهوارۍ جنت ته داخل کړي انشاءالله. په ما چې پرز و غمې کړل ادا د چمن، ورله راځي که نه راځي دا د سپرلي خوښه ده. ماله ګلونه راکوي او کازغي راکوي، ما ورته ونیوه جولۍ دا د مالي خوښه ده. ذهن ته مې یو دوه خبرې راغلې او ډېر په مینه او خلوص یې تاسو سره شریکومه. دې مولوي صاحبانو ته وګورئ، بیا درته خبره کوم. وګورئ ورته، وم کتل ورته. ښه، دا ستاسو خیرخوا دي، دا الله په ذات مې د قسمي په ورځ د حشر دا فقیر ملنګ ستاسو ذمهوار دی د دې خبرې چې دوی سره ستاسو د آخرت فکر دی، ستا د بچي فکر دی، ستا د آخرت فکر دی ورسره. دوی سره به مینه کوئ که نه انشاءالله؟ او دا د دوی د طرفه دی، ما ته ګورئ، دا د دوی د طرفه دی. بیا مې د مینې انتها وګوره، ځان که خپه زما جرا وګوره، زما په شان دې به دې څوک یادوي، نن په تالا شو دا دنیا وګوره. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.